13 شپه شاوخوا 10 بجې د مرکز اړوند د ډنډونو په سیمه کې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري د ملکي وګړو پر کورونو د توغول شوو مرمیو له امله 14 تنو د مرګ ژوبله اوښتې. د قربانیانو د کورنیو غړي وایي چې شهیدان ټول عام او بېوزله خلکو چې د مزدورۍ له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره او تامینولې. او دا داسې خلکو نه نظامینو نه په هیڅ ارګان کې دی وظیفه نه لرله، کار یې ورسره نه و. خپله غریبي کوله، چارې شخه چلوله. د ضابط الله چې و د په ننګرهار کې هلته کې په هوټل کې کار کوي، او دا بل چې بله زمینداري کوله، بس د لاس ډیډۍ کوله. ټول دغه خوار غریب خلکو دوی پر افغان خاوره د پاکستان دا ډول بریدونه غیر عادلانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل وباله، او زیاته یې کړه چې که د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا افغان خاورې ته په بد نظر وګوري، نو دوی به هم د اسلامي امارت ځواکونو سره اوږه په اوږه د پاکستاني پوځي رژیم په وړاندې وجنګیږي. دا زموږ حکومت دی او موږ د دې ترڅنګ موږ ته ضرورت دا خدا دی چې موږ د جړا سره موږ کلک شوي افغانان چې موږ یو، موږ د دې جړا سره کلک شوي، که وروره دا مرو او که نور هم پې مرو، موږ قربانۍ ته تیار یو انشاءالله. په دغه برید کې د شهید شوو ځوانانو یوازینی پاتې ملګری چې په هماغه شپه څو دقیقې مخکې له خپلو ملګرو جلا شوی و د پیښې کیسه داسې بیانوي. ما پسې مې پلار غږ وکړو چې ته راشه، نو زه مې پلار ایسته بوتللم. پلار چې مې بوتللم لږه خواته چې لاړلم چې ومې کته، نو همداسې مرمۍ راله ډایرکټ په رشقه باندې لګېده. په رشقه چې ولګېدله نو به زه نور په ځان باندې نه یم پوه شوی چې څنګه چل و. ټول هلکان زخمیان څه مړه وو. بلخوا د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې په دا وروستیو کې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بریدونو له امله 52 تنه شهیدان او 6 نور ټپیان شوي دي، چې ډېر یې ښځې او ماشومان دي، او همدارنګه د عامو خلکو ګڼ کورونه یې هم ویجاړ کړي. ټول تر دې مهاله 52 تنه زموږ ملکي هیوادوال چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي، او 6 تنه په دغو بریدونو کې ټپیان شوي دي. 8 کورونه بشپړ او 14 کورونه نیمه تخریب شوي دي. په دې بریدو کې ولسي خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي. دا یوازې کونړ نه دی چې پاکستاني رژیم پکې بې ګناه هیوادوال شهیدان کړي، بلکې څو ورځې وړاندې یې د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ د ګردي کڅ په سیمه کې هم د نزاکت په نوم د یوه عام وګړي کور په نښه کړ، او د تنکیو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 19 تنه ملکي وګړي شهیدان کړل، چې د 4 کسانو جسدونه یې لا هم بېدرکه دي.